چې هغوی د حضور پاک داسې کمیس اغوستی دی لکه دا موجوده عرب چې اغوندي ګیټو پورې، دا به یادوي نو نه، داسې نه دی اغوستی. حضور پاک دا د عرب موجوده جامه چې دا د هغوی جامه نه وه، د هغوی کمیس به د کونډو د لاندې او لنګ به یې چولی، لنګ به یې د ګیټو نه بره د نصف دغه پورې پنډلو پورې، او پټکې به یې په سره. نو د عرب د په نسبت زیات زمونږ او د افغانستان جامه د حضور پاک سنتو ته نږدې ده، او د عربو د سعودي عربو د اوږدې کمیسونه یا عقال په سرول او رومال د پاسه د هغه بند شان دي، دې ته عقال وایي. دا د حضور پاک جامه نه ده، دا چېرته بدوانو جوړه کړې ده، دې ته به سنت نه وایي. د هغې په نسبت زمونږ جامه زیات د شریعت سره برابر ده الحمدلله، ځکه د هغې کمیسونه ګیټو ته رسي، کله د ګیټو نه م اوږدي، نو دا خو ګناه ده. چې هغې زما عمر 32 کاله ده، د یو څو کالو راسې ما مونځ نه کوم او روجې مې هم نه دي نیولی، خو ما ته اوس شمېر نه دی یاد چې زه څنګه قضا وکړم. داسې چل وکړه چې روجو د کلونو په حساب که ځان ته هره میاشت چې تا نه نیولی، او د منځونو دا کوه چې هر منځ سره یو منځ کوه. خدای نیت مې دی د ړومبي ماسپښین چې زما په ذمه پاتې دی، الله اکبر، بیا ماښام سره دا وایه، نو بیا بل ورځ دا وایه چې ړومبي مونځ چې ستا په ذمه پاتې دی دغه شان نیت کوه. زړه کې م دا راوله، دا د خولې وینا مې درته په دې غرض ووایي چې زړه کې دا راوله. نو مونځ په هغه خپله اندازه وکړه، ستا په اندازه کې څومره منځونه قضا شوي هغومره قضا وکړه، امید دی چې خدای به در سره احسان وکړي.